پاکستانی جیټ الوتکې ننګرهار کې بمباري کړې او د کونړ پر فضا دورې وهي. پاکستان یو ځل بیا پر افغان خاوره تجاوز وکړ او اوس هم لا دورې وهي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. زاویه نیوز له ځایي سرچینو معلومات ترلاسه کړي چې د شنبې په شپه شاوخوا 8 بجې پاکستاني جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمباري کړې او تر پیښې وروسته ساحه کې امبولانسونه د جسدونو او ټپیانو د انتقال په حال لیدل شوي دي. دغه راز تر ډیورنډ کرښې هاخوا د افغانستان په خاوره کې د کونړ ولایت پر فضا هم 2 پاکستاني جیټ الوتکې د ګزمې پر مهال لیدل شوي دي. سرچینې وایي د ماسخوتن له 8 بجو د دغه خبر تر خپرېدو پورې د ننګرهار او کونړ پر فضا د جیټ الوتکو ګزمې روانې دي. د پاکستان استخباراتي ادرسونو د ننګرهار باسول کې د پاکستاني طالبانو د یو مرکز نښه کېدو ادعا کړې، خو افغان طالبان بیا د پاکستان دغې ادعاوې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. پاکستاني جیټ الوتکو تر دې وړاندې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې اهداف په نښه کړي دي. طالبانو تر دې مهاله دغه بریدونو ته غبرګون او یا هم کوم هیڅ نه دي کړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.